مرستا پکڑو دا غریبانو سارا مرستا پکڑو دا غریبانو سارا خاص کر بے وسایات مانو سارا خاص کر بے وسایات مانو سارا مرستا پکڑو دا غریبانو سارا مرستا پکڑو دا غریبانو سارا د واړې نه واپس در روان یو او د واړې وابډا آفیس کې چې زمونږ کوم خبرې وکړې د استویوګانو سره په هغه کې مونږ څه خبرې داسې وکړې چې څه زمونږ مشرانو غټې غټې غلطیانې کړلي دا به ستاسو په دې ویډیو کې وروسته شریک کوم او دا به تاسو وګورئ چې دا یې ښه کار کړی دی که غلط کار بسم الله الرحمن الرحیم د یوسف سلطان خیل ټولو اورېدونکو ته سلامونه د واړې وابډا دفتر نه واپس شو د واړې وابډا دفتر ته د اوور بلینګ په حواله سره موږ نن تلو او په دغې بلونو په حواله باندې د ایس ډي او صاحب سره ملاقات وشو د هغه څه خبره ډسکس شوه په دې کې یو غټ پوینټ موږ ته مخې ته هغه کېښودو چې ستاسو د یوسف سلطان خیل مشرانو زموږ سره اګریمنټ کړی دی هغه اګریمنټ داسې دی چې لکه د 250 یونټو نه واده په پورته چې څومره یونټ یې نو لکه دا اګریمنټ زموږ څه شوی چې دا به لکه موږ درلیږو زه د دې اګریمنټ پر زور مذمت کوم او د دې مشرانو نه دا مطالبه کوم چې تاسو سره د خپل قوم د خپلو کشرانو د خپلو غریبانانو دومره احساس نه و په دې اګریمنټ کې تاسو ته خو پیدا ده تاسو به 300 یونټ استعمالوئ 500 یونټ به استعمالوئ خو یو غریب سړی چې هغه 50 یونټ نه واله د 100 یونټو پورې هغه هم د هغه خرچه نشته هغه د اوبو موټر نه چلی هغه فریج نه چلی د دې وجې نه د دې وجې نه هغوی چې دی نو هغه په دې هغو ته ډېر زیات د دې دغه محسوسېږي او هغه دا بیلونه نشي جمع کولی 300 یونټ چې کوم بیل راځي هغه 3000 پورې دغه بیل راځي نو هغه دا غریب سړی نشي برداشت کولی دې وجې نه موږ د ایس ډي او صاحب سره په دې باندې پراپر طریقه باندې خبره وکړه او هغو زموږ نه بیا لیست هم وغوښته خو موږ چې نه ته به د ټوټل یوسي موږ د یو کلي خبره نه کوو موږ د یوې محلې خبره نه کوو موږ ټوټل د یوسي سلطان خیل خبره کوو په دې کې 70% چې دي دا غریبانان خلک دی او د 30% داسې دي چې هغه میډل طبقې سره تعلق ساتي او دغه د هائی لیول سره تعلق ساتي د 30% کې چې دي نو دا 10% میډل کلاس دی او 10% چې دي نو د هائی لیول دي د دې وجې نه موږ ټول یوسي خبره کوو نو هغه وویل چې موږ به لکه میټر لیډر در ولېږو هغه به میټر یې چک کړي او دا کم میټر چې خرابې دی هغه به موږ بدلوو موږ ورته وویل چې بالکل کم خرابې دي تاسو ته سوونو اپلیکیشن مې راغلی چې بھائی زموږ میټر یې سوي دي زموږ میټر یې بند دي دا موږ ته بدل کړئ دا ستاسو ذمهداري ده دا تاسو به بدلوئ هغه بدل کړئ خو موږ ته د ریډینګ مطابق بیل پکار دی نو هغو بیا موږ ته خپل یو لیست هم راواړو یو بوک یې هم راواړو د هغې بوک مطابق چې د ټول نه زیاته بجلي چې دا موږ یوسف سلطان خیل ته پرېږدو ځکه چې تاسو د لوور دیر نه زموږ سره شامل شوی د لوور دیر کې به دا شی و چې بجلي به نه وه په تاسو پسې به بیل درته ریډینګ به درته تاسو بیلونه جمع کړي خو بجلي به نه وه نو دې وجې نه زموږ وابډا محکمه چې کومه ده نو هغه ستاسو قرضداري ده موږ کوشش هم دا کوو چې لکه 300 یونټ دي موږ پسې 200 یونټ درلیږو چې دا کومه لاس چې دا لیول برابر شي خو د هغې زور چې دی د هغه د غریب سړي نه وسیله کېږي د دې وجې نه موږ د هغو سره خبره وکړه او انشاءالله میټر لیډر به راځي او هغه به میټر یې چک کوي چې کوم میټر یې خراب وي هغه به هم نوټ کوي کوم چې صحیح دی هغه به هم نوټ کوي او انشاءالله د ریډینګ مطابق به آینده لپاره به بیل راځي که چېرې د هغې د ریډینګ مطابق آینده لپاره بیل نه راځي نو موږ به بیا راځو انشاءالله د احتجاج په شکل کې او اوله به دفتر ته راځو د دفتر کې بیا هم خبره نه منو دی کېده نو بیا به احتجاج لارې اختیاروو وما علینا الا البلاغ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم موږ د یوسف سلطان خیل نه نن راغلو د واړې دفتر ته او چې دی نو د بیلونو په باره کې خبره وه نو هغې دا خبره وکړه چې موږ ستاسو د یوسف سلطان خیل چې دی مشرانو
په 2,500 یونټو باندې خبره کړه. موږ د دې مخالف یو، د دې پر دور مزاحمت کومه. بای په دې یوسف سلطان خېل کې ډېر غریبانان خلک دی چې هغو د ماښام او د غرمې د روټۍ درک نه لګي. د دې ونه دا خبره کومه چې په مخکینو حکومتونو کې به په موږ پسې 400 500 600 700 800 روپۍ بیل برابر کړي، 900 200 چې دی نو بیل دغه 3000 3,500 روپۍ راځي. بای موږ د دې ته تیار نه یو او شپږ وپېرې موږ د دفتر ته رالو او نن چې دی نو موږ د ثاني صاحب سره دفتر ته رالو او د بیل په باره کې ورته خبره وکړه او انشاءالله چې اوس چې دی نو میاشت په میاشت میټر لیډر راځي، هغه به میټر چې کوي به چې چا زیات بیل راځي په پسې به زیات بیل راځي او په چا پسې کم بیل راځي په پسې به کم بیل راځي د یونټ مطابق. او په دې باره کې موږ چې دی نو د یوسف سلطان خېل چې څومره غریبانان دي به هغه د خپل حق د پار راپاسي او د خپل د یونټو تپوس ته وکړي چې ما پسې څومره بیل راځي څومره نه راځي. د دې وجه نه د یو کس کار ده نه، دا ټول له پکار چې هغه راوځي او د خپل ریډینګ تپوس وکړي او د خپل بیل تپوس وکړي. لار د کنداغ نه راته جوړ کتفته